ډاکټر صاحب بچو له په کم عمرۍ کې موبایل ورکول یا بچي په کم عمرۍ کې په موبایل اخته کول دا څه نقصان لري؟ زما بچی داسې کار دی چې ماشوم د سړی چاړه ورکي په لاس او چاړه ښه تېره وي نو ستا څه خیال چې دا ماشوم به پې ځان خوږوي نه بالکل چې هغه د چاړې په فایدې او نقصان باندې نه پوهېږي لازمي خبره نو ماشوم له خو مونږ چاړه نه ورکو چې ته ځان پې خوږ نه کړي موبایل د چاړې نه هم زیات نقصان دی لکه څنګه موبایل چې زمونږ په ذهن کې څه راځي هغې مطابق هغه مونږ ته څیزونه ښیي نو چې کم انسان هم خپل ماشومان له موبایل ورکوي نو دغه ماشوم به د پلار او د مور او د نیکه په شانتې نه جوړیږي بلکې موبایل کې چې څه دي نو د هغې په شانتې به جوړیږي. بالکل. دویم دا موبایل جوړښت داسې دی چې دا انسان د ځان نه فارغول نه غواړي دی چې ته یو څیز کې بل به ته رامخته کوي چې بل کې بل به ته رامخته کوي په ګنټې ګنټې به تېرې شي او دی به ستاسو ذهن اوزګارتیا ته پرېږ نه دي نو چې یو ماشوم هغه موبایل کې په ګنټو ګنټو ناست وي نو د هغه ذهني او جسماني نشونما به هم متاثره کېږي. پخوا موږ ماشومانو خړپوسې به کولې منډې به م وهلې توپ ډنډې به م کولې دا ټولې خپې به م ګرېدلې وې خو صحتمند به وو. اوس چې ماشوم پیدا شي اول یې خو زیړې وي د هغې نه وروستو خرپوس مپوس او پیمپرې ممپرې ورته اچولې وي لږ غونډه کېناستو شي او د کتو شي بیا وله موبایل ورکړي وي دې جاړې وي دې سره لږ قلار وي. بالکل همداسې ده. نو زما خوږه بچې چې کله هم مور پلار بچې موبایل ته حواله که نو داسې شوه چې دا مور پلار دا خپل بچې په یو غټه لار کې همداسې پرېښوده چې چا بوتله چې چا ورسره څه وکړه او مقه حال به د دې ماشوم کېږي ځکه چې دغه ماشوم ته به هر هغه څیز راځي چې کم دا ماشوم دپاره دغه وخت کې ضروري هم نه وي او همدغه وجه ده نن په کورونو کې چې جګړې کېږي د دې موبایل د لاسه کېږي د ښځې او د خاوند جګړې هم د دې موبایل د لاسه کېږي بلکې دا څه کې چې اوسني ځوانان بې وخته او ډېر زر زر چې کم دی نو ځوانۍ ته رسي هغې کې هم د دې موبایل کردار دی.